ستوري د اسمان د تورګمو تماشالونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي ستوري د اسمان د تورګمو تماشالونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي دوی د خدای کلام را رسولای منګه پورې دی هر د دین دښمني ورځولای دور دور دی هر د دین دښمني ورځولای دور دور دی دی په پاک نبی باندې ورکړي خپل سرونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي دوی په پاک نبی باندې ورکړي خپل سرونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي ستوري د اسمان د تورګمو تماشالونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي هر را تکلیفونه یې ګاللې دین لپاره دي سر او مال یې دواړه قربان کړي په دې لاره دي سر او مال یې دواړه قربان کړي په دې لاره دي دوی په سر او مال باندې ډېر کړي خدمتونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي ستوري د اسمان د تورګمو تماشالونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي وړ دي د ستایلو بالخصوص هغه څلور یاران وړ دي د ستایلو بالخصوص هغه څلور یاران حضرت صدیق حضرت عمر علی حضرت عثمان حضرت صدیق حضرت عمر علی حضرت عثمان تورو باندې دوی ډېر فتح کړي عالمونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي توري د اسمان د تورګمو تماشالونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي ستورو سارا دوی ته پاک نبی تسبیح ورکړې ده ستورو سارا دوی ته پاک نبی تسبیح ورکړې ده زکا په شعرو کې ایوبي تسبیح ورکړې ده زکا په شعرو کې ایوبي تسبیح ورکړې ده دوی ته په حدیثو کې کنجمې پیغامونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي دوی ته په حدیثو کې کنجمې پیغامونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي ستوري د اسمان د تورګمو تماشالونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي کلی صحابه صحابه د دین ګلونه دي الجنة ستوديو